اشرف غني آخر هم مجبور شو چې د تاجکستان ولسمشر سره خبرې وکړي. نن درته د معلوماتو څخه ډکه ویډیو لرو. هیله ده تر پایه یې وګورئ او که زموږ چینل ته نوي راغلي یاست او زموږ چینل مو سبسکرایب کړی نه وي نو زموږ چینل در سره هرومرو سبسکرایب کړئ. د افغانستان او د تاجکستان د ولسمشرانو ترمنځ ټلیفوني خبرې وشوې. د افغانستان د ولسمشرۍ ماړی یا ارګ فیسبوک پاڼه وایي د دغه هیواد ولسمشر محمد اشرف غني د تاجکستان له ولسمشر امام علي رحمان سره ټلیفوني خبرې وکړې. په دې خبرو کې پر دوه اړخیزو اړیکو په ځانګړي ډول سوداګرۍ، ترانزیت او سیمه ییز همکاریو په لا پیاوړتیا او د آمو د سیند غاړو په اوږدو کې د همکاریو پر زیاتېدو وغږېدل. د ارګ د فیسبوک پاڼې له مخې امام علي رحمان د افغان حکومت په مشرۍ او مالکیت د سولې پروسې څخه ملاتړ وکړ. دا خبرې په داسې مهال کې کیږي چې 13 چهارشنبه د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان له افغان پولیس سره نږدې د یو پروژې پرانیست ته راغلی و او د بدخشان د یوې سرحدي ولسوالۍ خلکو ترې وغوښتل چې د اوبو او برېښنا غم یې وخوري.